الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستانو عزیزانو الله رب العزت چې د کائنات تخلیق کړی دی د دې کائنات کې هر چیز د الله رب العزت بڑای بیان او ما تاسو ته څنګه ویلو چې انسانان او جنان مز او دس حج ارکان روزه زکات دا څیزونه ورکوي دا عبادات د جناتو لپاره او د انسانانو لپاره یو د نور مخلوقاتو چې کوم عبادت دي الله رب العزت او په یادګیرنه کې اخر یادګیرنه هغه څنګه کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا د هغه مزد عبادت اکثر تاسو د سحر د وخت ګورئ مرغۍ په ونو کې ناشتي اوازونه یو بل دا आवाज نه کوي چې پیاز راوړه ټماټر راوړه نن سالن دا پکار دی نه دا پکار دی بل هغه چې کوم आवाज کوي نو رب العالمین یادای څوک یادای رب العالمین حدیث شریف کې نازل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم یو مجلس کې د الله رب العزت یادګیرنه کیږي بڑای بیانېږي نو د رحمت فرشتي څوکي دا غینه چار چې پیله ګیره واچي ګیره ته وځي ځای او د الله رب العزت د طرفه په رحمت نازلي او الله رب العزت سره چې کوم مقربین کوم خلق دي فرشتي دي په فرشتو کې د هغه خلقو ذکر کیږي چې کوم خلق په ځمکه باندې د الله رب العزت په یادګیرنه کې د الله رب العزت په ذکر کې په عبادت کې راجمع شي دا روایت مسلم شریف کې راغلی بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې ذکر کون کې د مثال د ژوندۍ دی او د نه ذکر کون کې د مثال د مړی دی بخاری او مسلم کې دا روایت راغلی دی یو بل روایت کې راځي چې مسلمان چې کله زړه غافل شي شیطان په حمله وکړي او چې کله د زړه د رب العالمین لپاره د په زړه کې یادګیرنه کیږي د الله رب العزت یادګیرنه کوي شیطان ته ډېر لرې وته یو بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الدعاء مخ العبادت دعا چې د عبادت مغز بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې الله رب العزت په عبادتو کې د ټولو نه زیات محبوب څه شی دی دعا اوس فرض موږ پسې دعا سره کوي
ځنې کسان ګلان شي استاد حدیث کې دعا شته ته ما دعا شته نبی علیہ السلام په دعا وکړه یره چې په جمع وخت یې و د خدای مې وخت د خلکو له ورزي دا امامان چې اکثر دا دعاګانې نه کوي ته د خدای بندګان تاسو سو دعا وغواړئ تاسو د حدیث مطابق د الله او د الله رسول مطابق چې کوم دعا درځي وایي خلک د حدیث نه خبر دي د مسائل نه خبر دي د دین نه خبر دي تر دې پورې چې دا اوس د فرایض نم نه دي خبر او بس په دې جنگ جدال کې ټول خلک ان خطري دعا شته کنيشته ذکر شته کنيشته دا ترتیب دا شته کنيشته دا په کوم ځای کې راغلی یا بس په دک کې جنگ او جدل کې دا ټول خلک ان استانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت د ټول نزيات محبوب عبادت کې ده هغه دعا ده ورپسې ذکر دی نن سبا مسلمان ته وګوره د ذکر نډیر لري دی د رب یادګیرنه ته په دغه سي عام حالاتو کې نه کې د رب سره تعلق نه ساتي پتا باندې مصیبت آفت راشي بیا الله رب العزت ته او دعا په هغه وخت کې غواړي چې کله د باندې مصیبتونه راشي د غرنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ترمذی ابن ماجه کې دوانو کې راغلي ابو داود کې راغلي دي مصنف ابن شیبه کې راغلي مستدرک حاکم کې راغلي دي مسند احمد کې راغلي دي مسند بزار کې راغلي دي په ټول مستند احادیث کتب کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ارشاد منقول دي په تواتر سره چې یو انسان د رب العالمین عبادت کوي او غي پس الله سوچت کې رب العالمین ته خپل عاجزي او انکساری کوي الله رب العزت ډېر زیات خوشالي نن سبا زما ستا ځوان چې دی برکات د جمعې موضوع کې نن به وګورئ برکات د جمعې موضوع کې نمخ کې سنشتا نرست سنشتا بس منډه کې بس دوره موکړه موضوع دا مسته دا بیګار نه دی دا د الله رب العزت او درېدل دی دا د رب العالمین د غوښتنې او لار ده دومره غنی ته دومره غنی شوی ته تاسو سره دومره خزانه د دنیا راغلي چې ته د الله رب العزت الله سوچته ونه ته شرم ده نن سبا په دنیا کې که کاروبار څوک نشي کولی نو آسان کاروبار دا دی هغه ته لاس نیولې سوال کوي سو یې کروڑونه مې پیدا کړ سمې کړ کروڑونه مې پیدا کړ په سبا نه په سوال دا او رب العالمین ته لاس اوچته نو تقریبا ډېر زیات شرمېږي افسوس د مسلمان د تنزل ای مسلمان ځل په خپل پارځای کې برباد کړي دی مسلمان په خپل خپې په خپل تبر باندې په خپل ځان ته ایواز کوم د دلو لاندې د خلقو هغه لاندې کچه خلقو سي و د حرکتونه ټول به خپل کړی وي کوم د عزت لارې دی مسلمانان پر خو دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې کله هم عبادت کوي زړه نه کوي یو بل حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی ترمذی شریف روایت ته چې کله هم بشک انسان دعا غواړي انسان چې کله دعا غواړي دعا کوون کیتا نفع ور کوي سو دعا کوون کیتا نفع ور کوي او بلا او مصیبت تلر کوي او چې کله هم په د باندې یو بلا یو مصیبت راضی دا هغه دعا د وجه الله رب العزت هغه دعا د وجه خطر دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت په دربار کې څومره دعا وغوښتې شي منت او زاری کوي شي د خلقو نه دومره غنی ای د خلقو نه دومره اوچت ای دومره غټه راز دومره د عزت ورځ ولته خدای راکړي او کچې تاسو د رب نه ځان مستغنی کو نو دغه رب تاسو د خلقو ته محتاج کوي د خلقو کې به مزلیل کوي او غنی وهو والله الغنی وانتم الفقراء الله غنی ذات دی او تاسو فقیران یو بل حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم یو انسان د الله رب العزت نه غوښتنه نه کوي نو الله رب العزت ناراضه کیږي ترمذی شریف کی روایت کی راضی چې الله رب العزت په یو غوښتنه باندې زکه په غوښتنه باندې زکه د انسان نه خوشاليږي چې الله رب العزت وای چې دا انسان ما ته محتاج دی زما بندگی کوي زما عبادت کوي د ما نه غوښتنه کوي د ما ته محتاج دی ما خپل رب غني ما نه غوښتنه کوي زکه خوشاليږي په دنیا کې
هر څومره لینګلاډ هر څومره مالدار یو کال به ته وغواړي 2 کاله به ته وغواړي لس کاله ته وغواړه یو وخت به تاسې راشي تا ته وایي چې بل کار دې شته وکنه بس ته کنه ستړی دی خو معاف مې کړه هغه احکم الحاکمین ذات چې په خو بدو باندې ته پوهې شي د هغه وخت نه والې تر مرګه پورې ته ترې غواړه تا نه خوشحالېږي تا له ښه بېسیاره درکوي او یاد ساتئ چې د رب العالمین سره مزړه ولګېدو د دنیا په یو څیز کې به داسې ایمان او حلاوت او داسې خوشحالي به تاسو ته نه ملي تاسو وګورئ چې کوم مسلمانان دي د خپل د زړه نه عبادت کوي هغه به ډېر زیات خوشحاله هغه به قرضونه وي هغه به مصیبتونه وي هغه به افتونه وي هغه به مشکلات وي هغه به مصائب وي د دنیا غټ نه غټ امتحان په هغه باندې پروت وي مسلمان مؤمن به چرې مونږ ویني چې هغه چاته خودکشي کړې وي یا یې چاته صحیح ورته چاته ځان ته خیرې کړې وي یا په کندو کپرو باندې دغه رنګ سر وي یا چاته پردې مال ته غل وي یا یې ډاکا چولی یا حرامو ته لاس کړی وجه څه وجه ده هغه د الله رب العزت نه یریږي او هغه چې د الله رب العزت کوم یادګیرنه کوم ذکر کوي کوم عبادت کوي په هغه عبادت سره به د زړه په سکون کې ګورئ نه تاسو ته ولې پته نشته چې کم کسانو باندې سیوا بیلونه راشي ای خودکشي کوي کنه وجه څه وجه ده وجه هم دا ده چې د هغوی د الله رب العزت د عبادت نه د ذکر نه د دعا نه غافل خلق دي شیطان ورته څه وایي بس دی ژوند ختم شو کنه کم دی تېر کړه خو نه دی نه پس په نور ضلالت ستا شروع کړي دا ورته په زړه کې اچوي څه چلو دي خودکشي دی خودکشي ولې حرامه ده تا ته الله رب العزت جسم درکړی دی غوږ لاس پیس سترګې غوږونه پوده هر څه یې درکړي دي دا د الله رب العزت د طرفه تا ته امانت دی دا ستا خپل نه دی دا ته الله رب العزت د طرفه تا ته امانت دی ځکه د الله رب العزت څه فرمایي د لاس او خپو داسې استعمال کوه څنګه د الله حکم دی نیکې ورځ په قیامت به پتا ګوایي ورکړي خودکشي ځکه حرامه ده الله رب العزت ته بدن درکړی جسم یې درکړی طاقت یې درکړی صحت یې درکړی نعمت یې درکړی د هغې باوجود ته د خپل جسم ناشکري کوې په ګناهونو کې لت پتې هر وخت د رب العالمین ناشکري کوې کله به حساب شي نو په ډېرې چغې بیا به د باندې وخت وار تېر دغه رنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د شیطان د انسان په زړه باندې هر مال ناست وي هر مال ناست چې کله د ده زړه غافل شي د الله رب العزت د ذکر نه نو څه چل گئی وسوسې پکې اچوي شک پکې اچوي کینه پکې اچوي بغض پکې اچوي حسد پکې اچوي بل د نفرت خبرې پکې اچوي تر دې پورې داسې کسان هم راته غلي استاد په موس کې ولاړ یو داسې قسمه سوچونه راځي چې ډېر نازیبه الفاظ راته بیان کړي چې داسې قسمه سوچونه راځي موږ مکې وایي د خدای بنده ده ته څه چلونه کې د الله رب العزت د عبادت نه د الله رب العزت د ذکر نه دومره غافله شي چې په تا باندې انسان باندې شیطان په دومره زوره ور نه دا په تا باندې شیطان چې څومره زوره ور دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت نه په هر حال کې دعا غواړئ خپل ذکر سره خپل رب العالمین سره تعلق راوړئ ترمذی شریف کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کم مسلمان کم مؤمن د رب العالمین په کثرت سره ذکر کوي وی شیطان ته داسې یریږي لکه د سپینه چې پښو یری بل روایت کې راځي چې شیطان د مؤمن نه حد درجه یری د صد وجه د الله رب العزت ذکر بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې د ذکر د وجه انسان د ډېرو ګناهونو نه بچي د غیبت نه بچي د حسد نه بچي د کینې نه بچي دغه رنګې د فضول ګویۍ نه د لا یعنۍ نه لا یعنی وایي څه ته هسې ټوکې مسخرې یو قسم له شروع کې هغې خبرو نه څه دنیوي فایده وي نه د اخروي څه فایده وي بس هسې فضول په ګپ کې خپل وخت تېر کړي
قبل چا پسې خبرې هم نه کوي نو خپل خبرې چې کوي کوي هغه به اسې د دنیوي څه خبرې به کوي او وخت به الله رب العزت مسلمان ته یو سیکنډ یو منټ ډېر قیمتي ورکړي د دې یو سیکنډ یو منټ قیمت پتا ته هغه پته ولګي چې پتا باندې د دوی سترګې پټ وحده لا شریک پتا ته ډېر غټ دین درکړي ډېر غټه موقع درکړي استا باندې ډیپند ده چې کله ته په خوشحالۍ سره رب العالمین په اطاعت کې تیرې او کنا ته وایي چې یاره زما خو دا لایف انجوای کولو د پاره ما د پاره نور څه ډېر مواقع دي زه څه کوم چې د عبادت موږ دې اومه کو بس خبره ختم ذکر چاو کو نه کو نیول پینشته نیول پینشته مؤمن ته الله رب العزت ډال ور کړی چې د شیطان نه بس ځان څنګه ځان بچ نن سبا لاړ شي د مجرمان د په جیلونو میلونو کې تاسو ته اکثر خلک کوي یا د نیو ذکران لاړ شي دې کوم پارسو کې کار نه ورته تاسو راته احساس نو چې ستاسو وړ بچی ویره جډي زیات خپایم څه خپایم اوس شوی کار دی څه کوي شوی کار شوی کار دی شوی کار نه ځان نشو بچ کولی یره چې بس شیطان نه باندې زور اور سره باندې د دک کې د شیطان د زور اور کېدو د وجه الله رب العزت تا تخپل یادګیره نه داته اخذ الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار زما په یادګیره نه کې د زړونو اطمینان دی تا زړه چې مطمئنی تا زړه چې تسلی وي نو ته بچره هم داسې واردات وتا داسې سي ورته ګناه ته بچره هم اقدام مسلمان ته الله رب العزت ډېر لوی ورځ ورکړي ډېر د عزت مقام ورکړي ډېر اوچت شان ورکړي ډېر اوچت منصب ورکړي دی ځکه هو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا کړې یا رب زما د امت خیال وساتي یا رب زما د امت خیال وساتي یعنی کم کوتاه پدې مسلمانانو کې نشته کم ګناه پدې کې نشته کم داسې سي ورتا هغه ګناونه پکې نشته چې کم مخکې امتونو کې مخکې امت کې بچا معمولی پر ناپ تول کې معمولی پتله کې کمې شروع کو د الله رب العزت د طرفه په قهر راغی ختم چا به د باغ عشر نه ورکولو زکات به نه ورکولو باغونه د وجې د ټول قوم یې ختم معمولی دا حکمونه ونه چې د یو ورځ به دا اوخه وبس کی د نور ورځ به تاسو وبس کی الله رب العزت د نعمتونو درکړي دغه نعمتونو شکریا ادا چې یو ورځ به تاسو روزه نیسئ د معمولی د یو حکم د نه وجه نه منلو د وجه ټول قوم قبیله الله رب العزت ختم د غرنګي موسی علیه السلام په دور کې کسانو ته چې رب العالمین د طرفه د زکات حکم دی شداد ته د زکات حکم دی ته هارون ته د زکات حکم دی هارون ته زما خزانو ته غلي الله ته الله غوستا حکم نه مني چې نه مني بس خزانه راوچت کې به سره ولا کې او بس زیدي پزما کوي غل کې کو خدای سره د خزانو یې په مال کې عزت وي په مال او په دولت کې عزت وي نو ته حق کو بیا بچ کړو دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت عبادت سره د رب العالمین یادګیرانه ذکر وکړو دعا خامخا غواړي د الله رب العزت سره هم کلام کیږي یاد ساتئ چې کله هم تاسو موضوع کوي د موږ نه بعد چې انسان لاس اوچت نه کی الله رب العزت څه فرمایي دا انسان ډیر غنی دی زما وته اډواجت نشته دې چې بیا په تکلیف کې په مصیبت کې راګر شي دی بیا وای یا الله یا الله یا الله مصنف ابن شیبه کې راځي چې فرشتو ته الله رب العزت څه فرمایي چې د اسمان دروازې ورته بندې کړي دا اواز چې دا ډېر ناشنا دی بدر باندې لګي بندې کړي اسمان دروازې بیا څوک شته چې تاسو مدد وکړي په دنیا کې داسې وخت پتا راتلی شي چې د کمور پلار نه ته پیدا یې آبد مخالف وي د کمرونو سره دی یو ځای دی مور دی یو سینې نه دی پیس کلی آبد مخالف شي چې کم په سخت کې او په خوشحالۍ کې ستا ښځه او ستا اولاد ستا بچي چې ډېر په مینه دی ورسره وخت تېر کړی بوډاوالي وخت کې به راشي په هغه وخت کې به هم تنې تنها به په دنیا کې ته ووینې چې دا ټول مخلوقات دا ټول خلک به تا یک کې اواز پرېږدي تر دې پورې
چې ډېر د مینې اظهار، ډېر د مینې وخت به یې سره تېر کړی وي، وخت به تا داسې به راشي، داسې د زوال وخت به پسې راشي چې د بله هېڅوک به ستا سره نه مګر صرف د وحده لا شریک نه علاوه. هغه رب داسې ذات دی چې اویا میندو نه هر انسان سره مینه محبت کوي، خو که دې انسان په ځان کې دا غیرت پیدا کړه چې د رب العالمین نه به غوښتنه او دوستي به څنګه کوي. نن که مسلمان ته وایي چې مونځ کوې او الحمدلله مونځ کوم، ډېر تابعدار کې ځان، ډېر قدردان کې ځان، ها مونځ کې ذکر کې یرجي الله دې توفیق راکړي، ښه دعا کوي الله دې توفیق راکړي. توفیق خو به الله درکوي چې ته خو همت وکړې که نه، توفیق به درته الله درکوي چې ته خو لاس اوچت کړې، وخت ورته ورکړې، په جومات کې ایثار شي، چې ته جومات ته د وخته ورشي. جومات ته ماته اله راځو چې مونځ ته 2 منټه 3 منټه پاتې بس په منډه راشو. جومات کې چې څنګه مونځ وشي څنګه مونځ، اوس نن به وګورئ سنت به وشي، سنت خو لرې خبره چې دعا ته به کېدل لږ زه 2 منټه زما دعا نه 2 یا 3 منټه دعا خو زه ځان ته غوښتی شم، یوازې به غوښتی شم. ستاسو لپاره تاسو به وګورئ اکثر خلک پکې امین هم د شرمه نشي ویلی، ولې یار ځان پې ورته بده ښکاري. او چې د خبرې دپاره شي، د کړتو دپاره شي، د جرګې دپاره شي، نو هر یو سړی به دومره تکړی، دومره فلسفي، دومره مشورې، دومره خبرې، دومره ټیکنیکل خبرې به شروع کړي. وایي یار که سیاست شو نو غټ سیاستدان وي، که جرګې ته شو نو غټ جرګمار وي، که میډیکل لحاظ سره طب لحاظ سره وي نو غټ ډاکټر یا حکیم وي، که هر فن مولایان دي، او که د دعا ورته ووایي چې رب العالمین ته لاس اوچت کړه نو ځان به ورته بد ښکاري. هم یو وخت خپل مشران یادوي چې یاره جی موږ مشران داسې مشران داسې، مشرانو ته د کوم الله رب العزت عزت ورکړی دی، مقام ورکړی دی، په کوم بنیاد ورته میلاو دی؟ د اسمان نه خو داسې عزتداره خو نه ورکړل شوي، همدغه دعا او عبادت به رب العالمین ته منت او زارۍ کول، خدای به ورته فیصلې رالیږي. داسې مخلوق راغلی دی چې سنت کول ورته ګران دي، عبادت کول ورته ګران دي. یا الله ما ته د مرګ صحیح ورته کوم ځای کې راځي، یا الله خانقابې مرګ د نه غواړم، د شهادت مرګ د نه غواړم، جنت البقیع کې د نه ځای غواړم، په جنت کې اعلی مقام غواړم. او چې بیا درته څه ووایي لکه عمل دی څه شی دی، بس الله دې راته هدایت وکړي، الله دې راته معافي وکړي، دا شی ګورې نه کېږي. ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د الله رب العزت ته ګورې، که د دې انسانانو ګورې ضرورت نشته که دا انسانان داسې عملونه او داسې لارې اختیار کړي چې کوم لار باندې شیطان ته شرم او حیا محسوس. كمثل الشيطان قال للانسان كفر، تفسیر ابن کثیر روالا، روح المانی روالا، مظهری روالا، باغې کې به دا شیطان به د قیامت پر ورځ د انسان بیرانی سي ورته وایي چې تا ما باندې کفر کړی په دنیا کې، راشه دی خوا راشه بدبخت رزیله تا په ما باندې په دنیا کې کفر کړی دی. الله رب العزت په دربار کې واقع شیطان ورته څه وایي؟ ما خو درته صرف په زړه کې وسوسه اچولې، اني انا بريء منك اني اخاف الله، زه خو تا نه خپله بري یم، ما خو یو سجده نه کړې، زه مردود شوم همیشه دپاره. تا ته دوره قرآن د ته نه ښکارېده، پیغمبران د ته نه ښکارېدل، شریعت د ته نه ښکارېده، دوره علما، دومره نصایح، دوره واز، نصیحتونه، بیانونه د هر څه د ته نه ښکارېده، زما خبره وسوسه دې منله. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ورځ په قیامت به شیطان څه وکړي چې زه تا نه بس بري یم، ته پوه شه خپل عمل دې پوه شه، نو هغه ځای کې به هم بیا یوازې پاتې شي. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.